د افغانستان وروستۍ ورځنۍ لوبه او په افغان لوبډله کې بدلونونو ته اړتیا. افغانستان او ایرلند د ورځنۍ لوبلړۍ د دویمې لوبې له بې پایلې کېدو وروسته دریمه ورځنۍ لوبه ترسره کوي. دا به د راتلونکو څو میاشتو لپاره د افغانستان وروستۍ ورځنۍ لوبه وي. له دې وروسته افغان لوبډله کومه لوبلړۍ یا لوبه نه لري. خو د ایرلند پر وړاندې د سبانۍ لوبې او لوبلړۍ د ګټلو لپاره افغانستان ته څه کول پکار دي؟ افغانستان چې له وړاندې یې د ورځنۍ لوبلړۍ لومړنۍ لوبه له ایرلند ګټلې، وار د مخې پر سیالې لوبډلې لاس بر دی. که څه هم افغان لوبغاړي په وروستۍ لوبه کې په توپ وهنه، توپ اچونه او ډګر ساتنه کې ښه ځلیدلي، خو بیا هم اړتیا ته په کتو په لوبډله کې د ځینو بدلونونو راوړلو غوښتنه کیږي. تیره لوبه کې د افغانستان ورو توپ اچونې ته په کتو غوښتنې دا دي هغه افغان لوبغاړي چې دا مهال د 14 کسیز نوملړ برخه دي خو له لوبېدو ناست دي، لکه بلال سمیع او ننګیال خروټی، باید وازمویل شي او موقع ورکړل شي. د یادو دوو لوبغاړو د لوبولو لپاره اړتیا لیدل کیږي چې فضل حق فاروقي او عظمت الله عمرزي ته شل ورځې لوبلړۍ ته د بیا چمتو کېدو لپاره دمه ورکړل شي. تر ډیره ټینګار پر دې دی چې د تیزو توپ اچونکو ترڅنګ د ورو توپ اچونکو ته هم پام وشي، لکه تیزو توپ اچونکو کې بلال سمیع او نوید زدران او ورو توپ اچونکی ننګیال خروټی. د دغو ځوانو لوبغاړو د ازمویلو یوه ګټه دا هم کیدای شي چې راتلونکي چمپیونشپ ټرافۍ او د اوږد مهال لپاره د وړ لوبغاړو یوه پیاوړې افغان لوبډله جوړه شي.